دوکان هم دا شو خوشحاله سوی بیا خو به داسې نه وایې چې موږ وږي وده کېږو ته هم داسې بچی ته هم داسې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ته زمونږ مور کې څه چې موږ کېږو ستا بچي په ځای کېږو دا غوا مې له پلار به واخېسته لاسو راخېستو پاتې دي بیا به شي بیا به شي صحیح ده خو یو خبر ده دا بېرته کښېنه دا زرنجه هم ستاسو ده موټر مې در راوسته بگو خیر اوسې دعا کوم الله به خیر خلاص کړي الله به خیر کماب کړي نو کباب دغه دې وروره کلي یاره به قادر خانه چکر وهو زله خیر حمیده لوحې نه هم معلومیږي دلته لیکایي نه د زنانو انتظارګاه اوس ورته دننه څوک نشته راځئ الحمدلله د خویندو لپاره دغه دې چوکۍ شته سرپناه شته برق سیستم هم ورته شته دی سولر شته دي الحمدلله دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې دې خوا مسجد دلته د ورونو لپاره ناستې ځایونه هر څه برابر دي پکې هم شته ځینې کم دی هغه به ورته هم لږ و ته راځه دغه کوټه خو به دې یو ځل وګورو سلیمه ډاکټر صاحب سلام علیکم مبارک مبارک سلیم مبارک شم دکان دی وشو دا راکړه ماته اوه سلیم خان مبارک مبارک کار روزګار نه ودار الحمدلله قمر بنسټ دغه د دکان درته جوړ کو اوس بیا خلاص کړو ته به تسلیم کو دا اوس تاسو کوم کور وینئ یو کوټه یو اشپزخانه ورسره یو واشروم په دقه ترتیب باندې انشاءالله قمر بنسټ 15 کوره دا د امتحاني ډول باندې جوړ کړي دي دا مغه د یتیمانو دا دویم کور دی دویم نمبر کور سلیم خانه دا بل کور دی سویم نمبر کور دی دریم دو پاتې که نه دو پاتې هغه به هم ګورو ښه سلیم خان دا سویم نمبر کور دی څلورم نمبر کور دی ودې کتل ښه دا سویم نمبر کور شو پنځم شو که نه اخري دی دا هم ښایسته جوړ کړی تاسو وکتل دغه امتحاني ډول باندې دغه کورونه مو جوړ کړي وو